ها د ورو سوال کړی دی او دې سوالونه ما ته ډېر راځي دا عجیبه سوالونه یي وایي زه یو ورځ مې د ښځې سره خبرې اترې واړولې او بیا هغه لاړه کمرې نه ووته زه په کټ کې پروت وم او بیا مې هسې په دې زړه کې لکه دغه جنګ جګړه بیا راغله چې ګوره دې ما ته دا خبره وکړه او ما ورته داسې ووي او ما ورته داسې ووي او ما ورته داسې ووي او په دقې کې ما ورته لکه کوم چې دی خیال کوي په هغه خیال کې ورته ووایي چې نور زما ستا خبره ختمه شوه ته طلاق یې او دا دی وایي چې ما په داسې اواز ووایي چې ده پکې خبرې هم کړي دا علم دی بعضو دا مطلب دی چې علم څه ته وایي یو ښایسته رومیال په سر راواچوه او د خپل نوم سره قاري ولګوه او اخري دا لنډي درې څلور صورتونه یاد کړه اوږد مسواک را پیدا کړي چې بهر بلکل یې جیب نه راوتی ښکاري او بس او تا ته به داسې ووایي ولې د عالم سخکري څه خو دغه یي ده ظاهره کیده ته وګوره او ما ته وګوره او دا یو نیم ملګری سبحان الله یعنې د شکل نه بلکل دې ښکاري زه کله کله بعضو ملګرو سره ګپ لګوم چې ما وغیره وایي نو بعض ملګرو ته زه یم ګوره که دې ټیم کې څوک راغلو ته زما نه غټ ملا ښکاري دلته ستا خوا نه راځي زما خوا نه راځي خبره د دې نه چې ظاهره کې څنګه دي علم هغه پوهه د قرآن او د حدیث ته قسمه قسم مسلې تاله راتلی شي لکه اوس یو خو دا ورور وایي چې ما خیال کو نو تاسو کې به ډېرو په زړه کې راګري چې مړه په خیال کې خو طلاق نه واخیست هلته هغه دا وایي چې زه پکې لګیا وم نو ما داسې په غلي اواز سره ویلي دي چې ته طلاق یې خیال دی او په خیال کې د خبره کړې ده خو دومره لکه ځان سره چې لکه خیال کړی سړی کله نه کله ځان سره لګیا دا د یو نیم سړي عادت چې دی ځان سره خبرې کوي ها اوس مسله څه ده سوال دا دی چې دا ښځه به زما طلاق شوې که نه زه په انتهایي مین یم دا چې طلاق ورکړي بیا راشي بیا دا ټکی پکې لازم بس ډېر ښایسته ژوند زموږ روان دی او زه نه غواړم چې طلاق یې کم او اوس څه وکړو جواب د دې مسلې هغه دا دی اول نن سبا د دې وهم دا بیماري ډېره زیاته شوې ده ټینشن د دې داسې چې د هغې دوه غټې وجې ما ته ذهن کې راځي اګر که وجې ډېرې خو دوه به ذکر کړو یوه غټه وجه د دې ټینشن او د وهم هغه بېدیني ده کله سړی چې بېدینه شي که نه نه الله پېژني نه پیغمبر پېژني ده ته وهم او ټینشن ډېر راځي په نسبت د هغه سړي چې هغه دیندار یو سړی به چې ولې دینداره ته ټینشن نه وي نه دینداره ته هم ټینشن راځي خو دا خبرې د دینداري د هغه د ټینشن کموي او تر بل سره خو دینداري نشتي نو دی پکې ښه ورننوځي بیمار شي بیا ترې لیونی جوړ شي دویمه غټه وجه د ټینشن او د وهمونو نن سبا هغه دا مسلې مسایل دي د دنیوي یعنې دومره مسلې ډېرې شوي دي بېروزګاري عامه شوې ده غربت هم ډېر شوی دی د خلکو ضرورتونه ډېر شوي دي هغه پوره کېږي نه دا هم سړی ټینشني کوي او په دې کې هم دخل د بېدینۍ دی ځکه دینداره سړی که داسې فقیر وي که نه چې په دې خېټه پورې درې کاڼي تړلي دی بیا هم په هر حال کې د الله شکر ادا کوي او صبر کوي او خپل ژوند تېروي ناول خو دې مسلې نه ځان لرې ساتي دا وهمونه ټینشنونه پرېږدي او څه چې زما او ستا رب لیکلي دي هغه به کېږي ما او تا به لاس پې وو اسباب به لټو د هغې نه اخوا ما او تا څه نه شو کولی څه کولی شو اخوا یو سړی را ولګېدو اسباب یې مو ولټول منډې مو والې بیا هم نه کېږي څه وکړو اخوا صبر بارک الله فیک موږ سره یو لار ده صبر او الله ته واپس شي چې هر څه اوله کې او اخر کې د الله په لاس کې نو دا خبرې پرېږدي او دلته خو نن سبا په دې مسافرۍ کې ډېر ملګرو ته دا ټینشن دا مسله راغلې ده او بعضو پکې ځانونه هم وژلي دي نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي او الله دې دا غربت زموږ د خلکو ختم کړي او الله رب العزت ته حاجتونه زموږ د خلکو پوره کړي او الله رب العزت ته چې چاته څه قسمه مسله ده مالي ده غیر مالي ده الله دې هغه مسلې دغه حل کړي نو یو خو دې ورور دا ویلي چې ما زه د خپل ځان سره لګیا وم که ځان سره لګیا وي د دې دوه تعبیره وي ځکه زه اکثر ملګري چې ما پسې راشي طلاق او مسلې تپوس کوي یاره وایي زموږ یو ملګری طلاق ورکړي زه ته یو ملګری راوله طلاق تا ورکړي وي نه ما خو نه دي ورکړي زه یو ملګری راولګم نه نو وایي خو دلته زه یم که نه نو زه ورته یم ته خو یې خو زه دا تپوس تا نه کوم چې د دې ملګري د ښځې په هغه ټیم ته څه ویلو بیا داسې ما ته ګوري وي نه کور کې خو د هغه سره نه وم نو چې نه وي خو که سړی راولېږي که نه چې زه دې پوره تپوس وکړم داسې ګپ خو نه دی چې زه تا ته وایم طلاق او نه طلاق نو بیا او زه تا ته وایم چې نه طلاق او طلاق نو بیا خو وړې خبرې خو نه دي که غټې مسلې لازم هغه سړی په کار دی ځکه چې بعض خاص تپوسونه د هغه نه دي د هغه د بل طرف نه د کور والا باره کې تپوسونه له دې باندې یو نتیجه راوځي
دلته ورو چې زه د خپل ځان سره لګیا وم دې کې احتمال د دې دی یو احتمال چې ده تلفظ نه دی کړی یعنې ده دا ټکي ویلي نه دي ولې هغوی ځان سره لګیا وو نو ځان سره خبرو کې تلفظ نه کېږي نو زه دلته یو احتمال دا دی ده تلفظ نه دی کړی تاسو ماله جواب راکړئ دا احتمال څنګه راتلی شي داسې کېدای شي ځان سره خبرې په سوچ کې نه خو ما خبرې کړي دي وایي د ځان سره لګیا وم تاسو دومره سادهګانې یوه معروفه خبره ستا د ذهن نه وځي وایي او کله سړی خبرې وکړي بغیر د تلفظ نه ولې ما ورته لګیا نه یو بل سره یاره وایي سهار ځان سره لګیا وم چې داسې بهر ته وځم لګیا وم معنی ده چې زړه کې مې دا خبرې اړولې راړولې دې ته مو خلک وایي لګیا وم نشي کېدای نه موږ د ده دا خبره ذکر کوو دی وایي د ځان سره لګیا وم اوس هغه کس خو مخامخ نشي چې زه ته پوښ کوم چې ته ځان سره څنګه لګیا وي خو زما خو ذمهواري دا ده چې زه دله پوره جواب ورکړم که ځان سره لګیا وم معنی ده چې ده تلفظ نه دی کړی خو په دې خیال کې دی لګیا و نو په دې هېڅ نه کېږي ځکه چې حدیث کې دی صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې الله رب العزت زما امت ته خبرې معاف کړي دي چې د دوی په نفسونو کې اوړي راوړي چې څو پورې پې عمل نه یې کړی او څو پورې پې خبرې نه یې کړي نو په دې نفس کې دننه چې څه اوړي راوړي په دې الله رانیونه کوي او طلاق صرف په نیت نه واقع کېږي بلکې د هغې سره تلفظ پکار دی یا کتابت پکار دی لیکل یا لیکل دي یا تلفظ دی سره د نیته صرف په نیت ښځه نه طلاق کېږي ګوره یو دا احتمال شته دویم احتمال دا دی چې دی د ځان سره لګیا و معنی ده چې ده په غلي اواز سره دا خبره ځان سره کړې ده احتمال د دې کېدی شي که نه شي کېدی دا هم کېدی شي نو که داسې کړي نو بیا والله عالم ښکاري داسې د دې سوال نه او د دې نه چې په ښځه ډېر مین یم او نه طلاق ومنو او دا دې په دې خیال کې د ده نه سبقت لساني شوې ده یعنې داسې نه مانه خفه شي خو ډېر باتور دی بخابه خو دې سختې خبرې نه شي کولی په دې جنګ کې په دې خیال کې غوسه شوی په دې خیال کې او بس د خولې نه بس ته طلاق دی دا داسې یعنې غوښتم نه چې داسې ووایي خو سبقت لساني دی ته وایي د دې سوال نه داسې ښکاري نو که داسې نو بیا هم ښځه نه طلاقېږي وجه د هغې دا ده چې په خطایي سره د طلاق و لفظ ویل د طلاق نه شمارلی کېږي قرآن کې دی ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به تاسو پکې خطا شي الله تاسو پکې نه رانیسي یو سړي اراده نه ده طلاق ورکول یعنې یو سړی لګیا دی د ښځې سره عامې خبرې کوي او په عامو خبرو کې په جواب باندې طلاق ټکی راغی دا نه چې ډز ته ورته بس په څوکۍ ناستې بس فلانیه قصه ختمه شوه ښه لاړو هر څه ختم شو نه صبر هغوی ما دا نه دي زما په یو رقم د طلاق ټکی نه راته انسان دی کله سبقت لساني وشي نو دې سره طلاق نه واقع کېږي سبق اللسان باقاعده علماو فقهاو محدثینو هغه اسباب چې ذکر کړي دي چې د هغې د لاسه د طلاق په قصد کې خلل راځي یو سبب پکې دا دی سبق اللسان چې سبقت لساني وشي والله اعلم ما ته دې ښکاري چې د ورور نه سبقت لساني شوې ده که نه تاسو څه ښکاري چې د په رښتیا طلاق ورکول نه دلیل بیا چې په رښتیا نه ورکول چې دی وروسته وایي چې نه زه پې مین یم او ښه ښځه ده او ما نه غوښتو خیالاتو کې ناول خو موږ وایو چې د خیالاتو نه وته پکار دي د خیالات سړي ژوند لیونی کوي او ګډوډ کوي زما خواله څو راغلي څو راغلي